بسم الله الرحمن الرحیم د دې ډیر زیات امکانات شته دي چې په کوم ماشین کې یا په کمپیوټر یا سرور کې زموږ ډیټابیس پروت وي هغه هارډویر دی فیل شي هغه هارډویر دی وسوځي زموږ ډیټابیس دی سره د ډیټا سره له منځه ولاړ شي د دې هم ډیر قوي امکانات شته چې د نیټورک د ځینو ستونزو له کبله د ډیټابیس ډیلیټ شي او ډیټا د له منځه ولاړه شي دا هم امکان لري چې انساني اشتباهاتو له کبله د ډیټابیس ډیلیټ شي او ډیټا دې هم ورسره ډیلیټ شي دې ستونزو ته په کتو سره اړینه ده چې د ډیټابیس څخه وخت نا وخت بیک اپ واخیستل شي بیک اپ یو ډیره پراخه موضوع ده چې حتی کتابونه پرې لیکل شوي دي زما د نننۍ لیکچر موضوع هم بیک اپ ده زده به کړو چې بیک اپ څه شی ده بیک اپ څو ډولونه لري او مونږ څنګه کولی شو چې له یو ډیټابیس څخه فل بیک اپ واخلو دوستانو بیک اپ چې دا د ډیټابیس یو ډیټابیس څخه کاپي اخیستنو ته وایي یعنی دا د ډیټابیس یو کاپي ده چې په راتلونکي کې د ډیټابیس او د ډیټابیس کې چې کومه ډیټا پرته ده هغې په بیا رغونه کې ترې ګټه اخیستل کیږي بیک اپ ډېر ډولونه لري چې له هغوی جملې څخه مشهور چې کوم دي full backup دا differential backup دا log backup دا tail log backup دا file backup دا file group backup دا partial backup دا copy only backup دا او د دې ټولو یو ځای کولو سره یا په ګډه کارولو سره مونږ کولی شو چې زمونږ هغه کوم مطلب چې مونږ غواړو یا کوم نتیجه چې مونږ غواړو هغه لاسته راوړو یعنی هغه مونږ زمونږ مطلوبه نتیجه چې ده هغه لاسته راوړو فل بیک اپ چې کوم ده هغه له نوم څخه هم ظاهریږي چې دا یو کمپلیټ بیک اپ ده دا د ډیټابیس هر څه ځان سره بیک اپ کوي که هغه د په ډیټابیس کې ډیټا ده که هغه د ډیټابیس لاګ ده که هغه د ډیټابیس آبجیکټس دي آبجیکټس نه مراد دلته ټیبلز پروسیجر فنکشن ویو انډیکس او داسې نور دا تر ټولو ساده ډول بیک اپ ده یعنی په ساده توګه موږ کولی شو چې له یو ډیټابیس څخه فل بیک اپ واخلو او بیرته یې ریسټور کړو فل بیک اپ که موږ ووایو چې دغه د ټولو بیک اپونو بنسټ ده ټول بیک اپونه له دغه څخه سرچینه اخلي یعنی که موږ وغواړو ډیفرنشیل بیک اپ سټور کړو له هغې څخه مخکې باید موږ فل بیک اپ ریسټور کړی وي یا لاګ بیک اپ ټیل لاګ فایل هر بیک اپ چې موږ وغواړو ریسټور کړو هغې څخه مخکې باید فل بیک اپ مو اخیستلی وي هغه ریسټور شوی وي تر څو نور بیک اپونه کار وکړي که چیرې زموږ سره فل بیک اپ ونه اوسېږي موږ سره ډیفرنشیل بیک اپ اوسېږي بیا هغه نتیجه چې موږ غواړو موږ نشو کولی چې لاسته راوړو د فل بیک اپ اخیستنو لپاره موږ ځو اس کیو ایل سرور ته او اس اس ام ایس ته یا منیجمنټ سټوډیو ته داخلیږو او دلته زموږ سره که ووینو یو ډیټابیس ایچ آر په نوم ده زه غواړم چې د هغې څخه ګرافیکل یعنی یوزر انټرفیس چې کوم د هغې وساطت زه له دې څخه فل بیک اپ واخلم دغه ډیټابیس غوره کوم او یاد دې وي چې که چیرې زه سی فولډر ډرایو ته لاړ شم دلته زما یو فولډر جوړ کړی مای ډیټابیس فولډر او دې منځ کې مای ډیټابیس بیک اپس دلته که زه ووینم زما سره هیڅ بیک اپ نشته د اوس مهال او زه ځم بیرته اس کیو ایل سرور ته او ایچ آر ډیټابیس باندې رایټ کلیک کوم او ځم ټاسک ته او ټاسک کې بیک اپ ته ځم تر څو زما مخته د بیک اپ وینډوز چې کوم ده یا پاپ اپ وینډوز چې کوم ده هغه زما مخې ته راشي او هغې لارې زه وکړی شم چې بیک اپ واخلم لومړی که زه وګورم دلته ډیټا بیک اپ ټایپ دلته زما سره بیک اپ ټایپ چې دي درې ډوله دي فول ده ډیفرنشیل ده ټرانزیکشن لاګ ده فول یعنی د ډیټابیس څخه هر څه چې موږ ډیټابیس کې چې هر څه دي هغه بیک اپ موږ واخلو یعنی فول یا کمپلیټ بیک اپ ده چې ده هر څه ډیفرنشیل بیک اپ له فل بیک اپ څخه چې کومو برخو په ډیټابیس کې تغییرات لیدلی دي هغه بیک اپ هغوی څخه بیک اپ اخلي یعنی فل بیک اپ نه وروسته ټرانزیکشن لاګ د ډیټابیس لاګ څخه بیک اپ اخلي زه غوره کوم فل بیک اپ او یاد وي چې فل بیک اپ دپاره زما ریکوري ماډل هم فل ده ریکوري ماډل او ځکه خو زما ته دا درې واړه ښکاره کیږي
او دلته زه راځم دغه ریموو کوم او اډ یعنی هغه ځای ورته غوره کوم چې زه دغه بیک اپ پکې کېږدم اډ ورته وایم فایل نیم دپاره لوکیشن یا ډیسټینیشن زه غوره کوم او دلته زما سره هغه اړوند فولډر ورته غوره کوم زما سره مای ډیټابیس فولډر ده مای ډیټابیس بیک اپ په نوم ده زه خپل بیک اپ ته نوم ورکوم HR انډرسکور فول FBACK اپ بیک اپ انډرسکور د نن ورځې تاریخ ورکوم زه ورته یم چې 28/03/2019 او اوکې ورته وایم اوکې میډیا آپشن ته ځم دلته هیڅ تغییرات نه راوړم نه غواړم چې دلته څه تغییرات راولم تاسو کولی شئ په دې بیا وروسته موږ زده کړو چې څنګه دلته تغییرات راوړو او د دې څه مطلب بیک اپ آپشن ته ځم بیک اپ سیټ ویل ایکسپایر after 0 days 0 days مطلب دا ته چې دغه بیک اپ د هیڅ وخت نه ایکسپایر کیږي که زه وغواړم چې یو ورځ وروسته دغه بیک اپ چې دا ایکسپایر شي 2 ورځو 4 ورځو 3 هر څومره چې ته وغواړې دا اضافه کولی کم شي خو زه نه غواړم چې دغه بیک اپ دی ایکسپایر شي یا که ته غواړې چې په یو ځانګړي تاریخ کله چې هغه تاریخ راشي هغه تاریخ په ورځ باندې دغه بیک اپ ایکسپایر شي تاسو کولی شئ له دې ځای څخه هم غوره کړئ او دغه کلنډر کې ورته هغه ځانګړی تاریخ انتخاب کړئ غوره کړئ زه نه غواړم چې دغه ډیټابیس بیک اپ د ایکسپایر شي او ډیفالټ یې پرېږدم او اوکې ورته وایم تر څو زما بیک اپ واخیستل شي تاسو ګورئ executing 100% the backup of database HR completed successfully یعنی موږ په بشپړ ډول د دې څخه بیک اپ واخیسته او په کامیابۍ سره زموږ د دې بشپړ بیک اپ واخیستل او که زه چیرې لاړ شم هغه فولډر ته زه به وینم چې زما سره بیک اپ موجوده او راغلی ده که زه اوس ډیټابیس زما څخه ډیلیټ هم شي یا زه قصدن ډیلیټ کم د دغه بیک اپ په واسطه زه کولی شم چې بیرته ریسټور کم هغې دپاره زه ځم هغه ډیټابیس ډیلیټ کوم تر څو هغه ډیټابیس ډیلیټ شي او بیرته لا هغه بیک اپ چې موږ اخیستی هغې له لارې زه ریسټور کم ډیلیټ ورته وایم تر څو زما دا ډیټابیس چې ده ډیلیټ شي زما سره ډیټابیس تاسو دوستانو وینئ چې ډیټابیس ډیلیټ شو او اوس مهال زما سره په ډیټابیس کې HR په نوم ډیټابیس نشته ده او که دلته څومره ډیټا وي هم له منځه ولاړه خو د ډیټابیس بیک اپ لارې زه کولی شم چې هغه ډیټابیس بیرته راوړم او هغه ډیټابیس بیک اپ ریسټور کړم او زما ډیټا هم بیرته راشي زه دا ځل د ډیټابیسز فولډر باندې رایټ کلیک کوم ریسټور ډیټابیس ورته وایم ډیټابیس زه ورته یم چې ریسټور کوم ډیوایسز هم ورته غوره کوم دغه ځای څخه هغه لوکیشن هغه ځای چې کوم فولډر کې زما سره بیک اپ پروت ده هغه زه ورته غوره کوم اډ ورته وایم ډیټابیس فولډر مای ډیټابیس په دې کې چې کوم بیک اپ فایل پروت ده هغه زه ورته غوره کوم دلته زه ورته وایم زما سره دا سمه ده اوکې تر څو هغه ډیټابیس بیک اپ چې دا ریسټور شي 100% ډیټابیس HR ریسټور سکسسفولي زه ورته اوکې وایم تاسو وینئ چې زما سره هغه ډیټابیس بیرته راغلو هماغه حالت به دغه ولري چې کوم د ډیلیټ په وخت کې یعنې د ډیټابیس بیک اپ په اخیستنو په وخت کې درلود دغه د GUI یا ګرافیک له لارې بیک اپ اخیستن که چیرې زه وغواړم د ډیټابیس څخه د SQL سرور د سکرپټ له لارې بیک اپ واخلم زه هم کولی شم چې د هغه دپاره سکرپټ وکاروم او بیک اپ ترې واخیستل شم د هغې دپاره ما دغه خپل بیک اپ چې دا په 8 سټیپونو باندې ویشلی ده چې لومړی کې زه ډیټابیس جوړوم په دویم کې ډیټابیس کارولو ته آماده کوم په دریم کې یو ټیبل جوړوم په څلورم سټیپ کې بیا زه په ټیبل کې ځینې ریکارډونه
انسرټ کوم او پنځم کې زه ټیبل څخه ځینې ریکارډونه سلیکټ کوم یا ریډ کوم او شپږم کې زه بیک اپ اخلم اووم سټیپ کې زه بیا هغه ډیټابیس له منځه وړم اتم سټیپ کې زه بیرته هغه بیک اپ چې ما اخیستی ده هغه ریسټور کوم د لپاره لومړی زه هغه بیک اپ چې زما سره و هغه ډیلیټ کوم تر څو په راتلونکي کې ستونزه پیدا نه شي او ستاسو اشتباهات هم له منځه ولاړ شي. دوستانو لومړی راځم ډیټابیس جوړوم د څه شي په نوم مای ډیټابیس په نوم که تاسو په دا ډیټابیسز فولډر لاندې وګورئ اوس مهال زما سره مای ډیټابیس په نوم هیڅ ډیټابیس موجود نه ده نو زه لومړی راځم ډیټابیس جوړوم اکزیکیوټ command completed successfully یعنی زما سره دغه ډیټابیس جوړ شو چې مای ډیټابیس یې نوم ده که زه دا چیرې ریفریش کړم زما سره و ډیټابیس مخې ته راشي زه غواړم دغه ډیټابیس استعمال لپاره یا کارولو ته آماده کړم نو د هغې دپاره دغه سکرپټ چې دا رن کوم اکزیکیوټ کمپلیټ سکسسفولي تاسو وینئ چې دلته زما سره مای ډیټابیس راغلی ډیټابیس په رڼا کې یو ټیبل جوړوم چې ټیبل ایجوکیشن په نوم به یادېږي کمپلیټ سکسسفولي په څلورم سټیپ کې دې ټیبل کې یو درې ریکارډه انسرټ کوم اکزیکیوټ ورته وایم وان رو یعنی افیکټډ لاندې راشو نور مو درې رو یعنی زما انسرټ دی په ټیبل ایجوکیشن کې که زه سلیکټ کوم د دې ټیبل څخه ډیټا یا ریډ کوم نو ماته معلومه شي چې په دغه ټیبل کې چې دا درې ریکارډه موجود دي بي سي اس بي آی ټي او بي سي ای چې نوم یې ده او دغه ډسکرپشن ده هغه څه چې دلته زما سره و هغه ما انسرټ کړي دي بیخي صحیح ده زه په شپږم سټیپ کې راځم له ډیټابیس څخه فل بیک اپ اخلم او هغه ځای کومه فولډر چې ما ورته مخکې جوړ کړي دي او تاسو ولې د هغه کې د مای ډیټابیس فل انډرسکور بیک اپ په نوم هلته ږدم اکزیکیوټ کوم یې زه له دغه ځای څخه اوس ماسټر ډیټابیس غوره کوم او دغه ډیټابیس چې ده که تاسو وینئ دلته سکسسفولي یعنې زما وکړل شو چې د هغې څخه په بریا سره فل بیک اپ واخلم اوس مهال دغه ډیټابیس ډیلیټ کوم سکسسفولي شو یعنی دغه ډیټابیس چې ده ډیلیټ شو زما سره اوس مهال هیڅ د مای ډیټابیس په نوم کوم ډیټابیس وجود نه لري یعنی هغه درې ریکارډونه چې وو دلته چې زما په ټیبل کې انسرټ کړي وو هغه هم له منځه ولاړه اتم سټیپ کې زه راځم هغه بیک اپ چې ما اخیستی ده هغه بیرته ریسټور کوم ریسټور کولو دپاره زه ریسټور ډیټابیس ورته وایم هغه ډیټابیس نوم څه شی ده مای ډي بي فرام ډیسک کوم ډیسک څخه دغه سیپ ډیسک څخه او بیا دې کې چې کوم مای فولډر مای ډیټابیس فولډر په نوم ده هغې منځ کې بل یو فولډر ده مای ډیټابیس بیک اپ په نوم ده هغې کې دغه بیک اپ پروت ده دا زه غواړم چې ریسټور کړم د هغې دپاره زه ځم دغه سکرپټ رن کوم یا اکزیکیوټ کوم یو څه وخت اخلي تر څو ریسټور ډیټابیس سکسسفول یعنې زما سره ډیټابیس چې ده بیرته عادي حالت ته راوګرځېده نو زه اوس کولی شم چې هغه پخواني درې ریکارډونه بیرته ووینم او دغه زما سره ډیټابیس بیرته راغه که زه چېرته اوس بیا هغه سلیکټ کویري رن کړم زه به ووینم چې زما سره هغه درې واړه ریکارډونه چې دي اوس مهال موجود دي سوري د هغې دپاره زه باید دغه ځای څخه مای ډیټابیس غوره کړم او اوس دغه کوډ چې دا رن کړم تاسو وینئ اوس دوستانو چې زما سره هغه ډیټابیس کې چې کوم ریکارډونه پراته وو هغه بیرته راغلل او ډیټابیس پخواني حالت ته راوګرځېده او د ډیټابیس او د ډیټا بیا رغونه ترسره شوه دا اوس زموږ د نننۍ لیکچر موضوع تر بل لیکچر پورې مو پر خدای سپارم ښې چارې الله مو مل شه